पदे अबू दाऊद के तासो वगोरई چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت تتلل دا هم صحابه د خپل زمانه نه بلې زمانه تسپارلي د ابو داود دا الفاظ دي اذا ذهب المذهب ابعد ډېر لري بتلو حتی کې چاته به دا پته نه لګیدا چې د حضور صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت چې دی هغه کم ځای کې وي او بیا زمکه ته حکم چې حضور صلی الله علیه وسلم به قضاء حاجت وکړو نو هغه به یکدم زمکه غیب کړو لیکن تلو به ډېر لري نو ابعدا د قضاء حاجت ادا هم صحابه د خپل زمانه نه بلې زمانه تسپارلې داغه خبره داغه ناستا داغه ولاړه دا تمام اداګانې چې داغه وجه څه داغه وجه دا و چې صحابه من کل الوجوه هغه پتنګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو عاشق وای چې البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشانی دی زما د یار زلف خود مشکو عنبرو پشانی دی لیکن زخو غلم ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي زما د یار زلف کې خو کمې نشته اخو مشکو عنبر دی والته زه غلم نو ما د پاره بت زنجیرونه جوړ شي اوس قرآن به موږ د پاره څنګه زنجیر جوړ شي څنګه به زنجیر جوړ شي قسم په خدای دی او بیا قسم په خدای دی په منبر ناست چې دا قرآن به زنجیرونه او زولنی وي او تاسو په غاړه کې به پراته او تاسو به جهنم ته راکاږي دا الله په مخ کې واحد وکیل واحد برسول الله صلی الله علیه وسلم 1,24,000 پیغمبران به ټول خوف زده ولاړ وي او واحد وکالت به رسول الله صلی الله علیه وسلم دیبا یو ریټ داخل کی دا تاسو ریټونه میټونه خو خته دي نه های کورټ کې ریټ ته په سپریم کورټ کې ریټ ته سیشن جج سره ریټ ته دا ریټ میټ خو خته دي نه دا آرام توپ ټکی س الله ګراګل ګر کړی او الله رانی ولي او یو بل نخره شورو ده د بلدیات الیکشن ده ټول قوم ورته تیار دی اته دا امیر سے په غربین سوري شي دا امیر سے په غربین سوري شي د ملک ته د بلدیات او د چوړیانو د جمعدارۍ د الیکشن ډیر ضرورت ته ټول قوم سے په منډي دي ترډي بلدیات الیکشن سچل یو په کې د چوړیانو جمعدار جوړ شي مشرف څخه خدا پته ده چې دا کو سډب قوم نه بس تیکور واجو ته ګوره چې د سپوغو د ورپسې منډي وای کنه وای نو د بلدیات الیکشن تیکای درواچولا او ټول په منډو کړی دا علاقه داسي او دا علاقه داسي او دا علاقه دې سره دا علاقه دې سره ساری او ځکه سره غلي مونږه دا سره چولی او مونږه پلاني دې سره چولی او اله مونږه پلاني اریان په دې قهر نن قوم اختر تاسو باندې به ریټو شي په شام کې چې د الله عدالت لګېدلې الله قاضي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالت کوي ریټ به وشي در باندې هغه ریټ قرآن ویلې دی وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بدا اللہ پا عدالت کے رٹ داخل چی یا اللہ دا زما ټول امت چی ولاړ دے دا زما ټول امت چی ولاړ دے دوی څه چل کړو په دنیا کې اتخذوا هذا القرآن
مهجورا دوستا په نازل کړي قرآن پورې بټو کې او مسخرې کولې ستا قرآن په بد به لګېدو اوس تاسو وګورئ ما ته بعضې وخت کې شکایت راشي چېره زمونږ د جومات امام دی دومره اوږد مونځ کوي چې د سړي زړه خولې ته راوړي تاسو داسې وایي که نه وایي ماما دومره اوږد مونځ نو امام پکې ګډېږي که ټپې وایي که غزلې پکې وایي خو چېرته د قرآن اوږد صورت به وایي که نه نو تا خدای هلاک که چې هلاک شي تا خدای هلاک که چې ته قرآن اوږد ویلی کېږي او ته پې ستړی کېږي او پتا بد لګي نو د دې ریټ په ضد کې به ته راځې که نه به راځې ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور دا قرآن ورته ټوکې ښکارې دي تاسو په ایمان ووایئ چې اوس په دې خبره تاسو څه پوهېږئ اسې په ایمان درته تاسو ته ګورم نو دا د خټو نه یې ګوګوشتوان نه جوړ کړي دا تصویرونو والا د ګوګوشتو د خټو چې جوړ کړي که نه نو هغه د سر کې سپرنګ اچولی نو هغه داسې زه چې تاسو ته ګورم ما ته د خټو ګوګوشتوان تاسو په دې خبره څه پوهېږئ چې عاشق سړی چې معشوقې سره یو ځای شي نو زړه به دا وایي که نه چې یا الله چې دا شپه یو 2 کروڑه کاله اوږده کې داسې وایي که نه نو تاسو په عشق څه پوهېږئ اوس تاسو دا مثال دی چې هلکه من ربک ملیکو ته تپوس کو په قبر کې من ربک سر رب کا یو قب مړی بنی وګیا ما او تاسو په عشق څه پوهېږئ د عشق پختنه خو ورشه ابو بکر صدیق نه وکا د عشق پختنه خو ورشه ابو هريره نه وکا د عشق پختنه خو ورشه حضرت عمر نه وکا د عشق پختنه خو ورشه انصار نه وکا چې په غزوه خندق کې څه کول عشق پختنه خو هغې نه وکا توبه استغفار د عشق پختنه خو خدای نه وکا چې د خدای عمر عظیم ذات په دې کائنات کې شته شته څوک د هغه غوندې بل څوک شته د چا د محبت پختنه ورشه خدای نه وکا څه وایي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى قسم دی زما اے محمد استا پا دی خیست مخبان دی ورشاغنا پتن واللیل اذا سجا او اے محبوب استا پا دی تور ظلف میں دی قسم وی چی پوگوی خوری کی او تیار جوڑ کی دا پختنا خورشا اللہ نو مونگا او تا پا عشق سے پوئی چی دا عشق شپا یا سڑے چی عاد معشوق سرا یو ځای شي دا زړه غواړي چې د دا خبرې زر ختمې شو عزت دا زړه غواړي نو قرآن خو د محبوب او د معشوق خبرې دي کړ نو چې ته په زیات قرآن اورېدو باندې تنګ شوې نو ته د سړي زوی ته مسلمان یې که دې دومره مو ویلې چې په دې ډېر قرآن اورېدو یار تنګ کړو چې تنګ یې کړو په ټکي کافر شو او ښځه پې طلاقه شوه د دنیا د خلکو په خبرو خو نه تنګېږي د لیډر صاحب بیان چی ډر د ډر صاحب بیان چی پاغي چرندانه چې د تنگ شم او د خدای په خبرو ته تنګي اوس خو خیر ما نشم کولای د خپل د تکلیف د وجه په خواب ما په دې ګیرو تقریرونه کول مړی له بچلارم نو ما د کسته به می وګت کول د کسته ځکه چې دا جنازه به داسې جنازه و چې دا غټ غټ سنداګان به پکې ولاړو دا غړکړی او ریګمال کړي سنداګان چې دي دا به پکې ولاړو د کسته به می تقریر وګت او په دې انتظار بم چې څوک به وسوي چې مولانا صاحب بس کا او د خدای فضل چې دا جرأت نشو کول وا به مې ورېده بیا چې مولانا صاحب دومره وګت تقریر وکړ زه خدای دې خوار کا چې خوار شي وګت تقریر وکړ دله په دې نه شرمېږي چې ښځه دې په سړک ځان سره بربنډه روانه کړي او ور سره دله کېږي او روانې ور سره په دې نه شرمېږي او په وګت تقریر باندې چې دی تنګېږي نه نر سړي ته ګوره د دلتوټ ستارې په سر لګېدلې دی هر سړي ته ګوره دا د بلدیاتو الیکشن کې به تاسو وګورئ دا دلګان به ښځې راوباسي ووټ دا داسې قوم دا داسې ملک دی او داسې وطن دی نو عزیزانو خبره مې دا کوله
چې واورئ یا خو ټول ژوند چې دی هغه قرآن ته وقف کوي، تمامه زندگی د قرآن او د حدیث مطابق کوي، کینی تباہ بشي، غرق بشي، عمر لبجاړی، څوک بم جړا نشي راټینګول، عمر لبجا. اوس اختر روان دی، پښتون می غوګونه ستړي شو، ګډ دی خکرشتاو نشتاو لکهشتاو نشتاو پلانشتاو نشته. ماله خبر اوره بل ورځ یو تنگ کړم په ټلیفون، ما ورته ماله خبر اوره دا شلوکه چې ګم ګډ خکر مرنی یا دغه نه چر دغه خر وګوره، خسرب خر وګوره، اب حلال کې او به خوري ویجی په خر کېږي قرباني مالاو د خروخ قرباني په خر کې، دا خر قوم دی د دې قرباني په خر کېږي. نن د افغانستان طالبان وې ترکاری نه پکارو چې روټای راولې گئی او کوي کنه دا قربانیانه د دې قربانای پیسې چي دي ولې گئی کابل ته. هغه غازیان چې چا د روس بیړه تباہ کړی دا، چا د روس غوندې نظام ختم کړی دی، الله دې نور املا مضبوطه کړي، خدای دې نور املا مضبوط. د پاکستان طالبانو تم لوبې موبې جوړیږي، دا ټریننګ ورکول پکار دی چې څنګه نظام په کابل کې راغی د طالبانو په لاس باندې، هغه نظام په پاکستان کې مراتله په طالب کې ایمان شتا په مونږ کې نشتا. د طالبانو مونږ چې سرپرست یو مونږ کې ایمان نشته، طالبانو کې چې کوم ایمان ده پچا کې نشتا. په دې پرفتن دور او پرفتن زمانہ کې چا چې دین لزان وقف کړي او قرآن وی او حدیث وی هغه کې لوی ایمانی. نو یا الله د پاکستان طالبانم درنا، خدای د کابل غوندې غواړم، زما عزیزانو په دې قربانو مربانو نخلاصيږي. دا ځان لا غوخي کوي، ته پوه شئ، ځان لا غوخي کوي، قربانه مربانه ګډان به ګوري چې به کوک به املا ګوري داسې او څوک به لمو چتای داسې به اړتای راړتای او څوک به سچل کوي او څوک به څکه کور دی وران شو چې ګډو ګوري پیسې ورکا وایله بس بوځه سیړته راړته ورنی او سړی رامنډه کا دکان ته چې دا ګډ مخامخ لګلم وړو کې دی سړی غټو چې خیر دی مال دا خپل لم ور پورې وتړه ویلا مال دا خپل لم ور پورې وتړه نو خبر غټ شي بس وتختید. نو بد اخیری ټکه ووري چې وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر با د قیامت پر ورځ د الله په مخ کې دعوو کی او چې پیغمبر پتا دعوو کی ته جنت تلار شي، ته جنت تخلې پری دي. پیغمبر به دعوو کی چې یا الله دا زما امت شو دوستا په قرآن پورې په دنیا کې ټوکې او لوبې کولې، ستا قرآن به ورته سپک ښکارېدو، 50 کاله د آزادۍ شوي وو، ستا قرآن ته نږدې نه راتله نږدې. نو الله به څه وایي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. ملیکو ته به حکم وشي فوج به ولاړي، خذوه روینی سي فغلوه او دې مرای کې ورته زنجیرونه واچوي، ثم الجحیم صلوه او جهنم ته داخل. عزیزانو مونږ سره به قرآن دا لوبه کوي او د پیغمبر به په مونږ داوی په قیامت کې. ځان ته وګورئ، خپل کورونو ته وګورئ، خپل عمل ته وګورئ، خپل کردار ته وګورئ. که تاسو کې ایمان وې نن وګوره په بازار کې د روپۍ لوټ، د 50 لوټ، د 100 لوټ 200 ټاکای ورته لګېدي دي، یې کني پلین ټپې شخو سمحل وایي کنه ټاکای لګېدل ورته او ورشي د دې چوک نه شروع شي تر ډبګرای پورې په دې دکانونو وګورئ څومره نوي لوټونه چې دي د 50 د 100 د روپۍ او د 2 ټول چې دې ګنټو ته لګېدلي. بازار کې کرنسی نشته، دا څوک دا کوي؟ دا د یو د 100 کاپای په 6 روپۍ بینکونو والا په دې خلکو خرڅي. په ملک د کرنسو حال وګوره،
او د ګل فروشو په دکان د ګنټو تاسو چې دلته طالب له چنده ورکړي دا چنده وګورئ ولګا وګورئ د دې کې روپۍ چې تاسو چولې دا څه شی دی لکه دا ډیلیټ پیپر باندې سړی ته شاوده سوچ کی کنه هغه چې کاغذ دی نو بده ته سوچ وکړي نور 50 کال وشو زما مړستړی شوی صدا جمعاتم خطرناک دی خدای دې خیر کوي چې همداسې در باندې راکینې نه یو ټول پکې شهیدان شي اختر نه بعد ان شاء الله دا چت لري کو او بل چت پیاچو نو دعا کوي چې خدای والا څوک تیار کی پښو دلته خدا سے کفاره نشتا او چرته بار نام سو غیر کنو غیر کړي به مې او کني دلته ټول داسې دا غدي دلته بار چوزي د جمعات نه کنه په دې سرک چې زئی په دې سرک په دا غوچت اډب کا چې خيږي دلته پاس پیپ مات پیپ د دې علاقې لکپتیان پیزیو راځي الکه دا پیپ ټیک کوي کنه ول چې دا کنه جی لس فوټه پیپ لګي او چې دا کنه جی کارپوریشن تم ویلی او چې دا کنه جی نو چې دا کنه جی دومره مغربه دي په خپل کې روخیږي لس فوټه پیپ خو چرته په لس لکه نه کیږي دغه متیاز په دې ذرا بیږي او د دې کوسي او د دې سرک حال وګورئ لری کوي خلک یو کابلې مولا نو د اجرا جنازه کړي و نو زه مدرسې ته تلم نو ما ته وی چې مولوی صاحب ودرګه ما څه چل دی ورکیګه ما هغه ورته د اجرا جنازه کړي دا خبره وورم دا خبره درته کوم چې زه ورته رانږدې شوم ما ته وی چې جنازه مې نه ده کړې چاته وایا ما او چې زه مخکې ودرېدم نو دا مې ویل چې یو من بوس او پاروا د دې دوس الله اکبر نو جنازې چې کوي چې سړی د سړی زوی نه کنه دا سه جنازه به کوي